ځوان او تنکي لوبغاړی رحمان الله ګربز ته د واده وړاندیز وشو، خو ګربز ورته څه وویل او د خپلو لوبغاړو په اړه یې څه ویلي، دا ټول مطالب را سره په دې ویډیو کې تر اخره وګورئ. درنو کتونکو سلام، وخت مو بخیر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان چټک توپ وهونکی وکټ ساتونکی رحمان الله ګربز وایي چې اصغر افغان ګپشپي انسان دی. رحمان الله ګربز چې د شمشاد تلویزیون په یو خپرونه کې میلمه وو او د ملي لوبډلې د لوبغاړو په اړه یې خبرې کولې. په خپلو خبرو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان یو ګپشپي انسان یاد کړ. رحمان الله ګربز ته د قربانۍ له لورې نومونه اخیستل کېدل او نوموړي هر یو لوبغاړي ته یوه جمله ویله. هغې نوروز منګل یې ښه شخصیت لرونکی انسان یاد کړ، میرویس اشرف یې مینهناک انسان یاد کړ او حمید حسن یې بیا د ځوانانو ملاتړ یاد کړ. همداراز د اصغر افغان د نوم سره سم هغې وویل چې ګپشپي انسان دی او کریم جنت یې بیا خاموشه انسان یاد کړ. نوموړی ګلبدین نایب ټوکي یاد کړ او شیرزاد محمدي د ټیم مالګه یاد کړ. رحمان الله ګربز همداراز راشد خان ټوکي هم یاد کړ او وی ویل چې د ټوکو ترڅنګ خاموش هم دی او محمد نبی د ټیم بوډا یاد کړ. هغه همداراز وویل چې اتڼ یې ډېر خوښیږي او د ټولو لوبغاړو زده دی او کله چې لوبه وګټي نو بیا حتما اتڼ کوي. همداراز په همدغه خپرونه کې د پوښتنو په یو لړۍ کې چې رحمان الله ګربز ته یې په هو او نه ځواب ورکولو ترې پوښتنه وشوه که چېرته ورته په رشته او لومې د واده وړاندیز وکړي نو واده به ورسره کوي، نو رحمان الله ګربز ورته په نه جواب ورکړ.